دا وطن دا وطن دا وطن دا وطن افغانستان باتور درزن بچي دا پروژه چې کومه ده په خپل په شپږمه ناحیه کې اول ګذر کې کار موقعیت لري چې د دې بخش د کندنکارۍ او د سبې چې کوم بخش دی هغه موږ پای ته رسولی دی. اوس چې کوم مرحله روانه ده هغه مرحله د کانکریټو مرحله ده چې موږ کانکریټ ریزي لرو. په عموما کې د پروژې باره کې معلومات درکړم چې دغه ساحه کې چې دی درې بخشو باندې تقسیم ده. یو بخش ته موږ اوله کوڅه وایو، بله دوهمه کوڅه او درېیمه هغې چې ده د پیاده رو ساحه ده. نو اولې کومې کوڅې چې دي کانکریټ چې اوږدوالی 2 متره او شپېته دی او بله 3 متره او 40 دی چې په دې کې تقریبا 80% کار تکمیل شوی دی د کانکریټ ریزۍ او 30% کار لا پاتې ده. او په دویمه هغه کې مرحله د کار چې موږ لرو هغه دویمه کوڅه ده چې د هغې بر په اندازه 9 متره الی لس ده او طولي چې ده دغه 30 متره ده چې د هغې کمپکشن د سبې ټوله مرحله ختمه شوې ده، یوازې کالابکاري او کانکریټیزي پاتې ده. او دریم بخش چې کوم زمونږ د پروژې دی هغه پیاده رو ده چې بر یې تقریبا 2 متره و 90 ده او طول یې 3 متره و شپېته ده چې د هغې کندنکارۍ په بعضو موقعیتونو کې کندنکاري سرته رسېدلې ده او د هغې لیولکاري هغه د سبګریډ کوم کمپکشن پروسیجر چې موږ کوم ده هغه مرحله روانه ده چې په هغې کې بعضې کندنکاریانې ځایونه دي چې هغه لا پاتې دي هغه هم ختمیږي انشاءالله په 15 او 16 ورځو کې به هغه هم پای ته ورسېږي. د هغې کوم مواد چې موږ په سر باندې استفاده کوو هغه بیا د کانکریټ نه دي، د هغې د پاسه بیا موږ انټرلاک مواد استفاده کوو چې لاندې سبګریډ اپریشن څنګه ختم شولو د بیسکورس مواد اچولی کېږي. بیسکورس په د پاسه چې کومه ده هغه د انټرلاک 15 سانتي موږ ریګ اچوو سرمۍ او هغه د پاسه 6 سانتي موږ انټرلاک لرو هغه پرې استفاده کوو. موږ سره چې دلته په پروژه کې څو نفره کار کوي د دې پروژې چون مدت چې و دغه 2 میاشتې یوه الی 2 میاشتې ولو نو په دې جریان کې موږ سره د ورځې 43 نفره مقصد کوم څوک راځرېږي نو 43 نفره موږ سره د دې ځای کې کار کوي چې دا انسکیل یعنی غیر ماهره کارګر دي او ماهر کارګر چې کوم دی هغه موږ سره په تعداد 9 نفرو دلته کار کوي. تقریبا په اندازه د عموم د کل د پروژې چې موږ وایو یو 80% کار دې تکمیل شوی دی، باقي مانده 40% کار دې پاتې دی. وطن پناره خپل کړو نیکونو مسکن دلته خو مې ژوند بس پیلند پخوا پورې ډېر سوی دی وروره، پخوا بیا کار او مچ په دغه کار اخته یم بس انشاءالله دغه نه بس و ژوند سم سوی دی وروره موږ ته خپل معاش راکوي بس په هغه ګزاره سره کوو. په دې خوشحاله یو چې موږ ته د کار زمینه برابره سوې ده او موږ ته د ماښام دپاره یو نفقه برابره سوې ده چې دغه کار دوامداره سي او دغه کار زموږ دپاره چې دغه ټول مجبور دي په خوله پراته دي او دوی ته مو سترګې دي بل څوک نه لرو او دا به د ملت دپاره ښیي پرمختګ دی، جوړونه ده، کامیابي ده، سربلندي ده. نو موږ ډېر افتخار کوو، ډېر نازیر یو چې دغسې کارونه یې ملت آباد شي. الحمدلله دونجې خوشحاله یو بیخي داسې یعنې په هغه مشکل کې موږ ته دونجې په مشکل کې و د ازاګۍ چې مطلق خامه منطقه وه هېڅ ولاکه سترګې پشکې کې روڼېدې. اوس الحمدلله د دې پروژې څخه موږ دونې خوشحاله یو چې موږ ته دونې غټه آبادي جوړه کړه، هلکان مو پر کار ولاړ دي. دغه د نوباله مشکل چې و موږ ته د هغه خامه منطقه ډېر مشکل و نو اوس الحمدلله چمپه خصبه او مو هلکان پر کار شو د دې څخه موږ بیخي یو جانان مننه. ابتر الالحاد نافذ د جهاد خلاص مو کړ